له سویلي افریقا څخه د پاکستاني لوبډلې پر ماتې د افغان کرکټ څارونکو غبرګونونه. افغان کرکټ څارونکو د پاکستان پر ماتې څه ډول احساسات څرګند کړي په دې ویډیو کې وګورئ. ویډیو لایک او شیر کړئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې میلمه پاکستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه چې ورسره په مستقیم ډول د 2025 کال د ټیسټ لوبو د اتلولۍ جام پایلوبې ته هم ووته. افغانان او په ځانګړي ډول د کرکټ څارونکي د پاکستان په دې لویې ماتې له زړه خوښي څرګندوي او له احساساتو ډک غبرګونونه پرې څرګند کړي دي. پایل کې عطاالله خوږیاڼي په ایکس لیکلي دي د سویلي افریقا کرکټ ملي لوبډلې بالرانو د توپوهنې مسؤلیت هم ادا کړ او زموږ زری دښمنان یې مات کړل. بختیار ساحل لیکلي دي سویلي افریقا په یو زړه پورې ټیسټ لوبه کې زموږ توربرانو ته ستره ماتې ورکړه او له ځانونو سره یې افغانان هم خوشحاله کړل. مطیع الله عابد لیکلي ډیر خوښ شوم چې سویلي افریقا په خپلو بالرانو د پاکستان جنازه لاهور ته ورسوله. له دوی ورهاخوا ګڼ شمېر نورو هیوادوالو هم په فیسبوک او ټیک ټاک کې د پاکستاني لوبډلې په نننۍ ماتې خوښي ښودلې او دا ورځ یې ښه بللې ده. باید وویل شي چې پاکستان له سویلي افریقا څخه لومړی ټیسټ لوبه په داسې حال کې وبایلله چې ګلهان محمد عباس له 8 زیات لوبغاړي وسوځول او پنجابي بابر اعظم 2 ځله توپوهنه کې ټولې 15 منډې هم ونه کړې. له ملتیا او لیدو مو نړۍ مننه. ویډیو له خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.